تازه خبر خلیل رحمان حقانی نن په کابل کې په یو انتحاري برید کې ووژل شو. دغه برید چا ولې او د څه په خاطرې خلیل رحمان حقانی شهید کړی؟ که غواړئ چې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او د نورو داسې تازه او کره معلوماتو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. په کابل کې ځینې امنیتي سرچینې وایي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت سرپرست د چهارشنبې پر ماسپښین له دغه وزارت څخه د وتلو پر مهال یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې چاودنه نن ماسپښین په کابل کې د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت کې دننه شوې ده. د دغه سرچینې د معلوماتو په اساس په چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د خلیل رحمان حقانی وراره انس حقانی ریټرز خبري اژانس ته د هغه مړینه تایید کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې دا راپور نه دی تایید کړی. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کاکا دی. خلیل رحمان حقانی په 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده لخوا په کابل کې د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت وزیر په توګه ټاکل شوی و. همداشان تر اوسه پورې هیڅ ډلې هم د طالبانو د کډوالو او ستنېدونکو چارو په وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په 2020 کال کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې یو لوړپوړی چارواکی په داسې یو برید کې وژل کیږي. په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د بلخ ولایت د والي په ګډون 100 تنو لوړپوړو چارواکو په امنیتي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. درنو لیدونکو، تاسو د دې پیښې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.